چې پر هر د تورې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم، پر هر د ژبې بد دی چې د عمره سره سم. تاسو به کتلي وي 20 کاله 25 کاله پس هم خلک بل سړي ته پیغور وکړي په ژبه باندې او کور ول روان کړي. نو ځکه د خدای دپاره یو بل ته پیغور مه کوئ، یو بل ته بد ردې مه وایئ او د یو بل غصه برداشت کوئ. نو انشاءالله العظیم زمونږ کورونه به ودان وي او روان به نه وي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب د دې ښځو دا کیدی وي چې زمونږ خاوندان زمونږ په قابو کې نه راځي. زما خوږه بچې الله رب العزت انسان له دا صلاحیت ورکړی دی چې انسان خو لا پرېږده چې ځناور هم دې په قابو کې راوستی شي. یوه ښځه مولا له لاړه، نو ملا صاحب ته همدغه ګیله وکړه چې ملا صاحب څه داسې دم درود یا داسې تعویض راله وکړه چې زما خاوند زما په قابو کې راشي. نو ملا صاحب ډېر هوښیار سړی و. ملا صاحب پوه شو چې یاره دا لوبه ټوله د ښځې نه روانه ده. نو ښځې ته یې وویل ګوره داسې کار دی، داسې تعویض بدله کوم انشاءالله العظیم چې خاوند به ستاسو په قابو کې راشي، خو یو شرط دی چې تاسو به ځنګل ته ځئ، د زمري د برېتو نه ماله ویښته راوړئ، د هغې نه به زه تعویض کومه، نو بیا به خاوند انشاءالله العظیم ستاسو په قابو کې راشي. ښځو خو اول سوچ وکړو چې دا خو ډېر زیات ګران کار دی، خو بیا یې یاره توکل په خدای، زه کوشش کومه کیدای شي زمری په قابو کې راشي او ویښته ترې راوړمه. نو چا هوښیار کس نه تپوس وکړو چېرې دغه شانتې ملا صاحب راته ویلي دي چې د زمري د برېتو نه ویښته راوړه، نو دا به څنګه چل کومه؟ نو هغه هوښیار سړي ورته ووایي داسې کار کوه چې روزانه سهار وختي چې مونځ وکړې نو تازه غوښه د قصاب نه اخله او ځنګل ته ځه او دغلته یو زمری دی هغه ته یې ورچوه. نو هغې هم دغه شانتې کولو، سهار به یې چې مونځ وکړو د خیره به روانه شوله، غوښه به یې واغسته او لرې به ودرېده او زمري ته به یې ور واچوله. زمري چې به غوښه ولیدله نو هغه به یې وخوړله. زمري هم په دې خبره باندې پوه شو چې دا ښځه خو زما ډېره زیاته خیرخوا ده، دا روزانه سهار مانځه نه وروسته چې کوم دی ما له تازه غوښه راوړي. نو زمري په ځای د دې چې دا ښځه وخوري الټه د دې ښځې خیال ساتل یې شروع کړل. مطلب دا دی د دې زنانه به حفاظت هم کو چې دې ته نور څوک څه ونه وایي، ځکه چې دله خو به غوښه راتلله. نو دقه شانتې د ورځو نه یو ورځ دا ښځه ورو ډاډه شوله او د زمري تر ورو په مزه مزه ورنږدې کېدله، تر دې پورې چې یو ورځ یې ورته غوښه ور واچوله نږدې نه او په دې سر یې ولې لاس ووهه. نو زمري بیا هم څه ونه وې. نو دغه شانتې دا ښځه بلکل ډاډه شوله چې زمري اوس بلکل ماته څه نه وایي. نو بس یو ورځ یې ورته غوښه ور واچوله او ور نږدې شوله، په سر یې ولې لاس وخه او اخر کې د برېتو نه یو چک ورکړه او ویښتې ترې راوویسته او زمري ورته څه ونه وې او ښه په خوشحالۍ سره راغلله چې زه اوس خو به مې کار وشي. ملا صاحب ته یې وې چېرې تعویض خو به راله کې ځکه چې اوس خو مې د زمري د برېتو نه ویښته هم راوړی دی. نو ملا صاحب ډېر زیات حیران شو چې زمری خو چې کوم دی نور ځناور هم خوري او تاسو خو انسان یې، تاسو ته هېڅ ونه وې. دې ښځې ورته وویل چې داسې ما د یو هوښیار سړي نه تپوس وکړو، هغه راته چل وښو، روزانه به سهار لمونځ به مې کوو او خدای نه به مې سوال هم کوو او تلم او تازه غوښه به مې وړله، تر دې پورې چې زمری ما سره بلد شو او دغه ویښته مې دله راوړه. نو ملا صاحب ورته ووایي چې ګوره زمری داسې یو ځناور دی چې هغه نور ځناور ماتوي او خوري او تاسو خو انسان وې، تاسو ته هېڅ ونه وې. نو د دې نه دا ثابته شوله چې تاسو ګوره څونه محنت کوو، مونځ به دې هم کوو، دعا به دې هم کوله او چې کوم د زمري خواهش و هغه دې هم برابر و. نو که چېرې دقه شانتې تاسو مونځ هم کې او دس هم کې، د خدای نه سوال هم کې، ذکر هم کې او دې خاوند سره خواري وکړي، نو دغه ورځ څه لرې نه ده چې دا خاوند به ستاسو تابعدار شي او ستاسو خبره به مني او ستاسو به هم خیال ساتي او ستاسو د بچو به هم خیال ساتي. نو ځکه خو پښتانه وایي چې ابی یې د زړه نه کوي که نه، نو بیا په سمسۍ کې هم تبې کوي. نو مطلب دا دی که ته د زړه نه دا وغواړې چې دا خاوند ستاسو او ستاسو د بچو خیال وساتي، نو همدقه شانتې چې ته خواري وکړې نو امید دې ستاسو خیال به ساتي. ډاکټر صاحب دا ښځې یو بله ګیله هم کوي چې زما خاوند زما په خبرو غوسه کېږي. زما خوږه بچې خاوندان خپلو ښځو ته هسې بېڅه نه غوسه کېږي، خو کله کله دا خاوند یا ستړی ستومانه وي یا د بهر نه پریشان راغلی وي نو د ښځې خبرې پرې بدې لګېږي او کله کله دا خاوند چې کوم دی ښځې ته څه خبره وکړي نو دا ښځه ولې جواب ورکړي، په هغې باندې دا خاوند سوچ کوي چې بهر هم دغه شانتې حل دی او په کور کې هم دغه شانتې حل دی، نو ځکه کله کله هغه له غوسه ورشي. زه به تاسو ته اوس یوه قصه وکړم. یوه ښځه یو ملا صاحب ته لاړه چې ملا صاحب داسې تعویض راله وکړه چې دا خاوند زما په خبرو باندې نه غوسه کېږي. ملا صاحب ډېر هوښیار سړی و. ملا صاحب پوه شو چې چل په دې ښځه کې دی. هغه ورته وویل زه دله تعویض کومه خو دې تعویض ډېر غټ پرهیز دی. هغې ورته ویل
چې ملا صاحب وایي چې څه پریز زه به کومه. ملا صاحب ورته ووایي چې پریز دا دی کله چې ستاسو خاوند غوسه وي او هغه تاسو ته بد ردې وایي نو تاسو به تعویذ په غاښونو کې نیسئ او دې له به کلک زور ورکوئ نو تر څو پورې چې ستاسو خاوند چپ شوي نه وي نو لږ ساعت پس په تاسو ګورئ ستاسو خاوند به چپ شي. ښځه خو ډېره خوشحاله شوله. ملا صاحب ورته تعویذ ورکړه. ښځه چې کله کور ته راغلله نو کله چې خاوند غوسه و نو دی غلې غوندې تعویذ خولې کې ونیوه. نو اوس ورته خاوند بدې ردې وایي او دا تعویذ ته زور ورکوي. هغه نور هم تیز شو دا بیا تعویذ ته زور ورکوي او اړو جواب نه ورکوي. نو خاوند به څونه غوسه وي 15 منټه 10 منټه غوسه یا غوسه ختمه شوله چې څه خبرې به هغه ټولې ختمې شولې. خاوند چپ شو. دا ښځه خوشحاله شو چې تعویذ کې خو اثر شته دی. ملا صاحب ته لاړله چې ډېر زبردست تعویذ دې کړی دی ځکه چې خاوند مې پرون راغی او هغه سم غوسه و بس ما غلی غوندې تعویذ په خولې ته ور واچو او په غاښونو کې چې هغه نور هم تیزېده ما به تعویذ له نور هم زور ورکو تر دې پورې چې یو 15 منټه کې خاوند چې کوم دی ټوله غوسه وویستله او خاوند چپ شو. ډېر زیات خوشحاله ملا صاحب او ملا صاحب بیا نوره شکرانه هم ورکړله. ملا صاحب ورته ویل چې ګوره داسې کار دی کمال تعویذ کې نه دی کمال په تاسو کې دی. کله چې خاوند غوسه وي او ښځه وله جواب ورکوي دا خاوند غوسه نور هم سیوا کیږي او د هغې د وجې نه دا جګړه نور هم زیاته شي او اکثر پکې ښځې وهل هم وخوري. نو چې کله خاوند تاسو ته خبرې کولې او تاسو ته بدې ردې وې او تاسو جواب نه ورکو نو د خاوند غوسه په خپله سړه شوله او هغه په خپله ځان ملامته کړه چې یاره زه خو دې ښځې ته ډېرې بدې ردې ویم او دا غریبه خو ماله جواب نه راکوي. نو هغه په خپله باندې چپ شو. نو ځکه خو مشران وایي چې خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده. پردي زړونه خپلوي خوږې خبرې. نو که مونږ په دې خوله باندې خوږې خبرې راولو نو خاوندان بچي رونه دوستان رشتہ دار ټول بیا سم دي. خو که زمونږ خوله خرابوي او مونږ خلکو له بې ځایه جوابونه ورکو او مونږ بدې ردې وایو نو بیا خاوند رشتہ دار او ټول خلک به مونږ ته جنګالیان ښکاري او غونډ کور به م راباندې اور وي او خاندان به م راباندې اور وي. او ګوره په قرآن پاک کې هم د ښو ښځو او د ښو سړو دا صفت راغلی دی چې هغوی به غصه برداشت کوونکي وي او یو بل معاف کوونکي وي. بسم الله الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان الله يحب المحسنین. هغوی به چې کوم دی نو غصه سکونکي وي او معاف کوونکي به وي. الله تعالی احسان کوونکي ډېر زیات خوښوي. او تاسو ته زه دا خواست کومه ای زما میندو خویندو کو چرې فرض کا زمونږ دا ژبه زمونږ په قابو کې راغله نو بیا ټول کورونه ودان دي یو کور به م نه روانېږي. دا یو خبره ګوره یاد وساتئ انسان چې په توره او په چاړه باندې زخمي شي هغه زخم ورځي خو چې په ژبه زخمي شي هغه زخم نه ورځي. ځکه خو یو شاعر وایي چې پر هر د تورې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم پر هر د ژبې بد دی چې د عمره سره سم. تاسو به کتلی وي 20 کاله 15 کاله پس هم خلک بل سړي ته پیغور وکړي په ژبه باندې او کور ول روان کړي. نو ځکه د خدای دپاره یو بل ته پیغور مه کوئ یو بل ته بد ردې مه وایئ او د یو بل غصه برداشت کوئ. نو انشاءالله العظیم زمونږ کورونه به ودان وي او روان به نه وي. تاسو ته پوهه کول یو جهان مننه. لوی سړی شوی چې